ملا هبت الله: که عدالت پلی نشو نو نظام به زر تر زره چپه شي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده وایي که اوسنی نظام په عدل ولاړ و او په انصاف سره یې فیصلې کولې نو دا نظام به تر قیامته پورې پاتې وي. هغه په بلخ کې مسؤلینو ته ویلي که په دې نظام کې قانون یوازې په غریبو پلي کېده، عدالت له منځه لاړ، زورور له هر څه بېغمه وي، نو دا نظام به چپه شي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت مشر تر دې وړاندې هم په خپلو ویناوو کې مسؤلینو ته ویلي چې له کبر ډډه وکړي او د خلکو پر مخ خپلې دروازې خلاصې پرېږدي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري ښه وخت.